سلامونه جاوید بختیار یم یو ځل بیا بعد له یوې هفتې محمد هم در سره که نه محمد و محمد سته را سره بلکل یو شاګرد پوښتنه کړې وله تقریبا هغه مې یو شپږ اووه کاله مخکې شاګرد و نو هغه اوس فاینانشل برخه کې وظیفه لري بیا هغه داسې پوښتنه کړې ډېر ښه پوښتنه کړې نو ما هم غوښتل تاسو سره یې شریکه کړم هغه ویل کله چې موږ ډیسیمل یا اشاریه عددونه ولرو نو بیا وروسته هغه راجمع کوو او دغه مجموعه راباسو یا به هغه نتیجه اشاریه راځي ډیسیمل یا به نه راځي خدای وایي چې هغه اشاریه عددونه چې جمع کوو په هغه ټایم کې باید د ارې کله چې له موږ سره یو ارې نو هغه باید څه رقم سي یا راوند ډاون سي یا اپ سي یا راوند سي نو د هغه لپاره زه راځم دلته اکسل کې پر ځای که له ما سره دا ډیټا ده دی وایي زه خو یعنې کولی شم داسې سیم وباسم دا یو مجموعه د دې پورتني عددونو راووتله داسې کولی شو چې دا مثال څه رقم کم یا راوند ډاون کم یا راوند اپ کم دا راوند یا راوند ډاون سو یا اپ سو یا راوند خدای وایي چې نه دا ارې مخکې له دې چې دا جمع سي دا باید راوند ډاون سي بیا جمع سي دا راوند ډاون سي باید جمع سي دا راوند ډاون سي باید جمع سي اوس هغه وایي زه دې دلته نور کالمونه لرم اضافه کالم یا هیلپ کالم نسم اخیستلی مثال داسې یوه طریقه کولی شو چې موږ دلته راسو او دا ورته وایي مثال راوند یا راوند ډاون دی کو راوند ډاون دا زیرو انټر او دا دی هم ډریګ او دا دی هم سیم یعنی داسې راوند ډاون کو او بیا یې څه وړکو مجموعه راوباسو خو هغه ویل چې نه عدد باید په دې کې خپله فرموله دا ټول راوند ډاون کې او بیا یې مجموعه راوباسي اضافه کالم باید وانخیستل سي نو د دې لپاره مختلفې لارې لرو تقریبا په لسو شلو طریقو سره یې کولی شو ځکه پاور بی آی یوز کولی شو چې دا هغه ته ټرانسفارم کالم واخلو وی بی ای یوز کولی شو او بالکل څومره چې ارې فنکشن د اکسل لرو ټول دا کار کولی شي مثال لکه هغه دا نوې فنکشن دی فلټر یې کولی شي سیم خپل ارې د هغه یې کولی شي نو د دې کار لپاره به څه رقم کوو یو سیم پروډکټ تر ټولو ښه فنکشن ده دلته راځم سیم پروډکټ اخلم ډبل ماینس د دې لپاره کوم چې دا کوم لوجیک چې موږ ورته پاسوو نو کله چې موږ لوجیک پاس کو لوجیک عموما ترو او فالز راکړي دا کمپیوټر قانون د لوجیک ترو او فالز باندې بیس ده نو کله چې موږ میتھمیټیکل اپریټر کاروو لکه مثال ماینس د ایډ د لیز د اپریټرونه کاروو نو بیا هغه موږ ته دا 0 and 1 نمبر تړی کوم چې نمبر تر کېږي بس هغه چې هغه نمبر بیا راکوي نو ډبل ماینس دې لپاره کاروم او بیا زه ورته وایم راوند ډاون یې کراته او رینج سلیکټ کوم رینج دا او بیا اشاریه عدد اخلم 0 او بیا انټر وایم یس 2.0 دا خو که اوس راسم دا راوند ډاون کم او دا 0 کم او دا سی ډریګ کم او دا دلته راسم کنټرول ډی کم او دا هم دلته آل ډبل ایکوال یو سل 240 بالکل صحیح کار یو ګوري حالت هم راوند ډاون کم مجموعه راوځي ځکه دا سیم پروډکټ فنکشن چې دا هغه اټریشن لوپ ورکوي ارې ریټرن کوي ځکه ارې بیس فنکشن ده نو هغه بار بار دې ته لوپ ورکوي او سیم ټایم کې د هغه مجموعه سیو کولن یو بل طریقه کارولای شو وی بی په تر باندې خپل فنکشن ډیزاین او خپل اون فنکشن خپل یو یوزر ډیفاین فنکشن جوړو او دغه په اساس باندې دا مشکل حل کولای فار ایگزامپل زه یو فنکشن جوړوم نو الټ اف یو لسوهم الټ اف یو لسم کله و ورالم دلته موجود ترالم دلته اخلم پبلک فنکشن دی سیم اند راوند دې کې یو پارامټر پاسوم کوم رینج سلیکټ کوم نو ار از رینج او ریټرن ټایپ از ډبل خو ناخلم ځکه چې هغه اشاریه د ریټرن کوي نو زه به ورته سنگل ریټرن دلته به یو ویریبل واخلم دایم سیل از رینج او دلته به لوپ ورته واخلم پار ایچ سیل ان ار ډاټ سیل کنټرول زد اینه لوپ بلاکاو بالکل ساده څونه سیلونه ما سره موجودي په هغه کې لوپ اخلم یا سیلونو په اندازه باندې هر سیل به چې کوي بیل بیل ځان ته کله چې سیل چک کی د هغه ویلیو چې کوي چې اشاره ده که نه ده کله چې هغه اشاره نو هغه راوند کوي بیرته به دا
ویلیو چیرته ورکوي سیم اینډ راوند فنکشن ته به ویلیو ورکوي ډیر ساده کار کوي نو زه ورته وایم سیم اینډ راوند ایکوال ټو سیم اینډ راوند پلس کا راوند ډاون پلس کا نه دلته به زه کوس واخلم بالکل صحیح ده پلس کوم یا راوند ډاون او دې کې چې اخلم دلته دا سیل ډاټ ویلیو او داسې دلته 0 پوینټ بالکل ساده کار وسو داسې لوپ وکړي او ویلیو چې کوي که چیرې ویلیو کې اشاریه عدد و هغه 0 کوي او بیرته سیم فنکشن ته ورکوي سیم کې زړه ویلیو هم موجوده ځکه موږ ورته ویل دي سیم اینډ راوند مساوي که سیم اینډ راوند پلس راوند ډاون ده بالکل ساده زه راځم دا فنکشن دلته کاروم او راځم ته سم اینډ راوند بالکل دا رینج سلیکټو application dot worksheet functions dot round down او بالکل صحیح بالکل صحیح دا و د مشکل حل دا یو ډیره مهمه پوښتنه هم ده ځکه بعضې وخت موږ غواړو مخکې له دې چې دا دلته مجموع راوځي دا باید دلته یا راوند ډاون سي یا راوند اپ سي او بیا نتیجه راوباسي ځکه اضافه کالم او که چیرې بیا موږ غواړو چې دا باید د پاور بی آی په ذریعه باندې کار کو یا پاور کیوري په اساس ډیټا ته راځو او دلته راځو ټیبل اینډ رینج ته یو دا طریقه هم کارولای شو نور زیات طریقې کارول ځکه چې د ارې فنکشن دا ټول مشکل حل کولی شي ځکه هغه ته لوپینګ ورکوي ټیبل ته کنورټ اوکې کوم هغه ما سره ډیټا موډل کې اوپن او بیا به راسم ټرانسفارم ته او دلته به راسم راوند ته دا راوند ډاون ته او دې ځای نه به دا هوم ته راسم دا به دې ځای نه کلوز کم اینډ لوډ به کم او الټ ډبل ایکوال 140 سایز